الله وبرکاتہ. اول هو عزیر صاحب، عبدالمالک صاحب، سلیمان صاحب، فلی ناصر صاحب، تاسو ته سلوټ کوم. تاسو چې پرون کوم بهادرۍ سره د خپل قوم دا مقدمه د چانسلر صاحب مخې ته وړاندې کړې وه، نو یقینا هغې دپاره ما سره الفاظ نشته چې هغه مونږ په کومو الفاظ وستایو. خو د دې ټول هر څه نه مخکې ګوره تحریکونه چې دا اوس یو تحریک دی. نو हम तालीम बचाने निकले हैं आओ हमारे साथ चले. دا تحریک چې دی دا په دې صوبه کې، په دې ملک کې، په دې پښتونخوا کې د تعلیم د بچکولو یو تحریک شروع شوی دی. دا د یو دومره معمولی سړي د ریمول خبره نه ده. اوس دا سیز ځان ته کلیر کړي. بل دا ده چې زمونږ د جیک په سربراهۍ کې چې دا کم تحریک دی نو هغه صرف د دې نه اهله لرکول نه دي، بلکې دا تحریک چې د څه وجې شروع شوی دی هسې نه چې هغه کاز زمونږ هیر شي. او هغه کاز دی د سکلین صاحب مرحوم چې کم شهادت شوی دی د هغې شاته چې کم عوامل دي هغه به خامخا د هغې پراپر انویسټیګیشن پکار دی چې د هغې انویسټیګیشن وشي او د دې شاته کم خلک انوالو دي چې هغه خامخا اکسپوز شي چې د معاشرې ته، د قوم ته، د ملک ته، د بچو ته، د امپلایز ته ټولو ته پته ولګي. ځکه بار بار دا مشران وایي چې دا سیګما چې دا د یو خاص مقصد دپاره د یونیورسټۍ ته راوستی شوې ده. نو دغه څیزونه زما مشرانو ته دا ریکویسټ دی چې دا څیز په ذهن کې ساتي، هسې نه سبا یا بل سبا یا ډېر زر دا وایس چانسلر گورنر صاحب کور ته رخصت کی او بس مونږ په ډیوټۍ شو او هغه بنیادي کاز چې دی هغه هیر شي. هغه کاز به نه هیروئ، کني بیا به زه ستاسو خلاف هم ګورې کله کله لګیا. زه به تاسو ته دومره ووایم خپلې حوصلې به اوچتې ساتئ. تحریک چې دی تحریک په 2 ورځې په 3 ورځې نه کېږي. په تحریک کې د قربانو ضرورت راځي. که زما د پیوټا ایگزیکټیوز دا صرف صدر نه دا پوره شاته کابینه صدر غریب په یوازې څوک دي، که زما د کلاس 3 پوره ایگزیکټیوز د 24 پوره کابینه او د شکیل دی پوره کابینه د هر څه ته ولاړه ده، ځکه دا وړې خبرې نه دي. دا ګورې یقین وکړئ دی کې هر څه راځي. نو که هغې د هر څه ته غاړه ایښې ده نو دا هر څه ته یې غاړه د دې وجې ایښې ده چې تاسو مشران کړي دي، موږ مشران کړي دي. نو پکار دا دي چې کله مشران هر څه ته غاړه ږدي نو چې بیا موږ قوم هم د هر قسمه قربانۍ ته تیار یو. نو دغه قربانۍ ته به ځان تیار ساتئ. کیدی شي د بعضې خلکو دا کنسان وي چې یاره تنخوا به میلاویږي نه به میلاویږي. قاري رفیع الله صاحب ډېره ښکلې خبره کړې وه چې تنخوادار یو دا میاشت د موږ سره هر څوک قرض کوي. نو دونه ړخ کته پورته مه کوئ. باقي رازق الله دی. یقین وکړئ که ما ته د میاشتې 20 روپۍ میلاو شي او که 100 زره میلاو شي ما ته دا پته نه لګي چې دا کم ځای ولګي دا میاشت تېره شي. نو دا رازق الله دی. نو ړه وخت کته پورته نه کوئ. امتیاز یو خبره وکړه. نو ما پرون په څه ګروپونو کې څه څیزونه شیر کړي وو، څه ډاکومنټس مې شیر کړي وو. په هغې راته هغه زما د پیوټا یو ډېر محترم ملګری م دی، ورسره څنګه چې د وایس چانسلر صاحب استاد دی نو داسې زما هم استاد دی او واقعي چې استادان ډېر ګران وي په شاګردانو دې کې هېڅ شک نشته. نو هغه بیا ګیله راته وکړله چې ګوره دا افسران چې دي اوښان په بډه ووي په یو بل پردې اچي او موږ استادان دا چل کوو. نو دا د دغه کاغذونو د شیر کولو مقصد زما هرګز استاز نه و، بلکې دا مې د ملګرو ته ښول چې په 2020 کې ستاسو د نااهله وایس چانسلر څنګه آرډر کوي او په جنوري 2023 کې یا په 22 کې بیا څنګه آرډر کوي. په دې دواړو آرډرونو کې دومره لوی کنټرډکشن ولې دی؟ دا صرف دا ثابتوي چې دا نااهله دي. که هغه ستاسو وایس چانسلر دی اخوا سیم ګوګوشتو دی، خفه کېږو به نه، الفاظ بعضې وخت جذباتو د وجې لږ داسې کمزوري شي. خو ورسره دا رجسټرار، ورسره دا ټریرره، ورسره دا ډایرکټر پی این ډي، ورسره دا ډایرکټر ایډمیشن، ورسره د ده دا پوره ټیم، ورسره دا ډایرکټر سپورټس چې پرون هغه هم د جرګې کې
د مصالحت کوشش کړی دی. بحر کرم صاحب ما په دې پنډال کې څو پیرې ویلي دي چې زما دپاره دا یونیورسټي د دې یونیورسټۍ دا غونډ امپلایز یو فیملی ده او دا وایس چانسلر د دې فیملی سربراه دی او چې څنګه ما ته په خپل کور کې په خپل فیملی کې د خپل پلار عزت خوږ دی دغه شان د دې وایس چانسلر او د دې غونډ فیملی عزت ما ته هغه شان خوږ دی څنګه چې د خپل فیملی عزت راته خوږ دی. خو که په دې فیملی کې یو مشر یا په دې فیملی کې یو ممبر بس نا اهله به ووایم هغه بل لفظ نه وایم خویندې ناستې دي مشران ناست دي او د ډېر خوږو مشرانو او د ډېرې خوږې میاشتې خوږې ورځې شپې دي نو هغه بل لفظ نه وایم نو هغه چې داسې کس وي نو هغه ته به څه وایي بیا او ته بیا راځې میاشت پس ته وایې چې یاره زه د جرګې حصه جوړېدل غواړم. نو دا صرف او صرف د ایچ ای ډي سیکرټري داود د یاسین اقبال صاحب سیکرټري ته ډېر ښکلی معنی کوي پښتو کې او که هغه شمس الاسلام دی که هغه دغه بدبخته دی د اګریکلچر یونیورسټۍ وایس چانسلر او که هغه بحري کرم صاحب دی دا نور خو مونږ ایکسپیکټ کوله چې دا د وایس چانسلر ټیم دی دی بزي که هغه رجسټرار دی او که هغه ټریرر ده او که هغه دا الیګل افسر دی نو دی خو بدلله خو تاسو چې تللی تاسو انتهایی بد کړي دي په دې زموږ سخته ګیله ده په دې زموږ سخت خفګان دی په دې به مونږ برپور احتجاج کوو او په دغه احتجاج کې که تاسو خفه کیږئ نو یو پیره نه شل پیرې خفه شئ خدای مړه وچوئ. دا میټینګ بنیادي طور که تاسو لیټر وګورئ نو د هغې سبجیکټ و هغه وایټ پیپر میټینګ کال شوی په وایټ پیپر باندې تفصیلي خبرې به عزیر صاحب سلیمان صاحب کوي خو پرون چې دی د راتلو نه پس مونږ سره کم ناسته شوې ده کم ډسکشن شوی دی کم عبدالمالک صاحب خبرې وکړې نو په هغې باندې بالکل ډسکشن نه دی شوی. د دې مطلب دا دی چې اول ورځ کم میټینګ و او کم څیزونه به ډسکس کېدل هغه پرون ډسکس نه شو او دغه بدبختو چې کم رول ادا کولو کوشش کړی دی مونږ دا کانډیم کوو نو هغه څیز بالکل نه دی ډسکس شوی. په دې باندې مونږ د چانسلر صاحب نه دا مطالبه کوو چې دغه سیکټریان او دا چې کوم خلکو د جرګې د مصالحت کوشش کړی دی د دې نه دې دا تپوس وکړی شي چې تاسو ولې دا میټینګ هغه بنیادي نقطه چې ده هغه ډیټریک کړې وه او دا د ادریس طریقه واردات دی وایي که نه وایي بدبخته وې چې تاسو دا دونه فایلونه راوړئ موږ دونه فایلونه سینټ میټینګ ته هم نه راوړو نو تاسو په میټینګ پوهېږئ نه نو سره به سره راوړئ. دا کاغذونه دا فایلونه هغه څوک راوړي چې هغې پوهېږي او هغې تیاري کړي نو تاسو خو نه پوهېږئ او نه تیاري کولی شئ. زه د سټیج نه اوله زما یو مشر ته ډېر لږ سخت الفاظ استعمال کړي زه د هغه مشکور یم چې د وایټ پیپر کم جواب هغه لیکلی دی نو زما غوندې سړی چې موږ میتھس والا یو او ټیکنیکل خلک هم نه یو هغه چې کم جواب لیکلی دی نو دا خلک یې په خپل جواب کې واپس په خپله راګیر کړي دي. زه د یورید صاحب ډېر مشکور یم چې ډېر د ماشومانو غوندې یو جواب یې ولې لیکلی دی او که تاسو هم چا وکته نو حیران به شئ ورته. مونږ د یورید صاحب دا هم شکریا ادا کوو چې هغه ته مونږ ویلي ته به نه ځې د دې سټیج نه هم ورته ویلي و هغه نه دی تللی دی. یورید صاحب مونږ ستا مشکور یو او مونږ چې دا هر څومره زه خپله اپریشیټ کړم باقي ملګري دې سره اګري کېږي نه اګري کېږي هغه د هر چا خپله رایه ده خو زه ستا ډېر لوی مشکور یم په ما دې ډېر لوی احسان دی. نو بنیادي طور هغه میټینګ په هغه نقطه باندې نه دی شوی کوم چې مونږ الیګیشن ورته نه یم کوم چې مونږ ثبوتونو سره زمونږ د جیک مشرانو یا د پیوټا مشرانو ایگزیکټیو کم ثبوتونو سره د هغه انلیګلیټیز او ارریګولیټیز لیګلي په هغې میټینګ نه دی شوی کنی کېدی شي پرون د میټینګ نه پس ستاسو دا وایس چانسلر د پیښور یونیورسټۍ کور ته راتلو په ځای د لاهور کور ته تللی نو چانسلر صاحب په دې نقطه ځان پوه کا او دا میټینګ چې دی د کوم مقصد دپاره تاسو راغوښتي وو نو تاسو له هم دوکه درکړې شوې ده او دا یو څو باګوګانو کړې ده. نو ارشد صاحب ګیله کړې وه مانه چې تازه ټارګېټ کړی په ګروپ کې. ارشد صاحب تاسو مې بالکل نه ټارګېټ کړی ټارګېټ صرف او صرف دا نه اهلو بارکیف تاسو مشران یې زموږ د ټیوټا حصه یې زما ټیچر پاتې شوی زه په دې پنډال کې که ته راتلی شې راشه د دې غونډو خلکو مخکې به ستا نه معافي وغواړم او که ته نه م راځې او ستا څه غلط فهمي وي
نو بنیادی طور دغه غلط فهمي ده، خو زه بیا هم دلته نه معافي غواړم چې زما بنیادی طور مقصد ستاسو ډیفیمیشن نه و، بلکې دا ادریس او د ده دا همنوا د دې دا نااهلي او د دې دا نالایقي وه. نو په دې باندې که ته خفه شوې، زه بیا هم هر قسمه دغه چې څنګه تاسو وایې هغه شان به تاسو مطمئن کړم او زه بیا هم معافي غواړم. حوصله خو موجوده ده که نه؟ په دې ځای ختموم ځکه وخت لږ دی، جمعې ورځ ده. که بنیادي خبرې له چې راغوښتې یم امتیازه مې وکړه، نو حوصلې موجودې دي؟ تر اختره ناستې ته تیار یې؟ که قرباني راشي نو هغې ته تیار یې؟ ټول تیار یې؟ تر غټ اختر هم تیار یې چې پکې اواز وکړه تر غټ اختره تیار یو؟ نو ادریس صاحب دا خبرې خو تا داسې هم در رسي او کیدای شي تا دغلته بره یو خوا بل خوا خو کیمرې دي او کیدای شي څه هواریان داسې دی دا کړکي نه دي، د کړکو کې هم کیدای شي څوک ناست دي او څه ویډیو یا څه ګوري ریکارډینګ کوي، نو هغوی به درته دا خبرې در رسولي. نو ته د دې قوم د جذبې ته ګورې او دا جذبه به انشاءالله دغه شان برقراره ساتو. اخره کې یو پیره بیا ریکویسټ کوم د جیک مشرانو ته چې ادریس لرکول صرف ټارګټ نه دی، بنیادی چې کوم مقصد دی هغه دغه کم قتل چې شوی دی، سکلین صاحب شهید شوی دی، نو د دې شاته کم عوامل دي هغه ایکسپوز کول ډېر ضروري دي. هسې نه سبا زما په دې ناستو ملګرو کې، سبا زما د قوم بچو کې چا سره داسې واقعه پیښه شي که خدای مکه د قوم یو بچی داسې شهید کړی شو او داسې قتل کړی شو، نو یقین وکړئ چې دا موږ څومره امپلایز یو، د کم پلار د کم مور نه به دا خپل ګریوان خلاصو. نو الله دې نه کړي چې داسې څه واقعه پیښه شي، په دغه څیز باندې بنیادي مدعا چې ده په هغې باندې به فوکس ساتئ. والسلام، ډېره مننه.